پېښور کې په افغان کونسلګرۍ کې د نوروز جشن ولمنځلی شو او په دغه غونډه کې د سپرلي سندرې او د سپرلي د مستۍ شعرونه ډالۍ کړی شو. سپرلی بیا په ګل راشي باغوانه ستا نیمګړی نیت مې جوړوینه. او بیا حمزه بابا څخه وایي دغه دوه وختونه چې دیدن پکې ارزان وي، دغه دوه وختونه چې دیدن پکې ارزان وي، جونه شي بېواکه په سپرلي او په واده کې. د نوروز په اړه د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالوحید پویان وایي نوروز د سیمې د یو شمېر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی دود دی. د محققینو په حواله تقریبا 6,000 کالو ته رسیږي او ما لکه څنګه چې ویلې دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیغ په نیغ اړخ لګوي، یعنی د طبیعت په تبدیلی سره چې کله چې طبیعت نوی کېږي، د ژمني خوب نه راپاڅېږي، ونې پاڼې کوي، ګلان رغېږي، واښه شنه کېږي، د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته نوې مرحلې ته ژوند راځي، نو دغه نوروز دی. په افغان کونسلګرۍ پېښور کې د لر او بر نه راغلي پښتنو مشرانو او لیکوالانو د خوشحالۍ په دې موقع هم ستونزمن امنیتي حالات هیر نه کړی شو او دوی په سیمه کې د امن او سوکالۍ په راوستلو ټینګار وکړو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل ترهګري د دې سیمې د خلکو پیداوار نه دی. ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، موږ ورورولي غواړو، موږ سوکالي غواړو، ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. او دا خاوره د امن کنن په دنیا کې زما شکل څوک د دهشتګرد په نوم پیژني، زه دهشتګرد نه یم. دهشتګردي زما پہچان نه دی، دا زما پیداوار نه دی، دا زما خلاف د دشمن سازش دی. په تیرو وختونو کې نوروز د پښتونخوا، افغانستان، ایران او منځني اسیا د هیوادونو مشترکه جشن و او د یو ژبې، یو قام یا یو مذهب سره تړلی دود نه و. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخواني سینیټر افراسیاب خان ویل د سیمې د خرابو امنیتي حالاتو له وجې د نوروز ترڅنګ د سیمې نور کلتوري دودونه هم مړاوي شوي دي. یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو، موږ فرهنګي ترهګرۍ سره مخامخ یو، کلچرل ټیرریزم چې ځینې خلک غواړي چې موږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو. دا موږ سکندر لیدلی دی، موږ چنګیز لیدلی دی، موږ بابر لیدلی دی، موږ تیمور لیدلی دی، موږ اورنګ لیدلی دی، موږ فرنګ لیدلی دی. دا فرهنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله وي به